په کابل ښار کې نن څه تیر شول او ملګرو ملتونو څه غبرګون ښودلی دی؟ سلامونه لیدونکو، کولی شئ دې ویډیو کې وګورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن سهار 8:50 دقیقې پر کابل ښار 14 راکېټونه توغول شوي دي. د وزارت ویان طارق آریان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې دغه راکېټونه د کابل ښار په 10مه، 4مه، 2مه او 11مه امنیتي حوزو کې لګېدلي دي. د نوموړي په وینا د لومړنیو معلوماتو له مخې تر دا مهاله 3 تنه ملکي وګړي د یادو راکېټونو له امله وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. دغه راکېټونه په 10مه حوزه برج برق، چهارقلعه، کوټې طاهري، نعمت پلازا، سلام پوهنتون ته نږدې، چهارراهي، ګل سرخ، 4مه حوزه صدارت، 4 لارې، پلباغ عمومي، سپینزر جاده، 2مه حوزه کې ملي ارشیف ته نږدې او په 11مه حوزه کې مریم لیسي او 1500 فامیلي سیمو کې لګېدلي دي. بلخوا د عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه د یادو بریدونو له امله 15 کسان وژل شوي او 21 نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت دا نه ده روښانه کړې چې دغه راکېټونه له کومې سیمې کابل باندې توغول شوي دي. تر اوسه کوم چا یا ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. تر دې وړاندې هم پر کابل ښار توغندیز بریدونه شوي چې خلکو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. او د دې ترڅنګ بیا ملګرو ملتونو په کابل ښار د نن سهار راکېټي بریدونه غندلي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما په کابل ښار کې د نن سهار بریدونه غندلي او د ولسي وګړو په مرګ ژوبله یې خواشیني څرګنده کړې ده. یونما په همدې موخه خپور کړي پیغام کې دا ډول بریدونه خواشینونکي بللي او څرګنده کړې ده چې د دې ډول بریدونو عاملین دې ونیول شي او سخته سزا دې ورکړل شي. په کابل ښار کې د نننیو راکېټي بریدونو وروسته د امریکا سفارت هم په کابل کې خپلو کارکوونکو ته خبرداری ورکړی دی چې له خپلو ځایونو دې د باندې نه وځي او له سفر کولو دې ډډه وکړي. د یادونې ده چې نن سهار په کابل باندې 14 راکېټي بریدونه وشول. له تاسو ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. که د دې راکېټي بریدونو په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو الله مو مل شه.